سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې موږ په سټاټیک راوټر باندې کار کوو، د سټاټیک راوټر کنفیګریشن باندې. سټاټیک راوټر کنفیګریشن کار کوو او دوه راوټره یوز کوو. راځم سیسکو پیکیټ ریزر اف ته او سټاټیک راوټر باندې کار کوو. زه دوه راوټره اخلم، 2911 دوه راوټرې مې راواخیستې او سویچ چې تاسو هر یو راخلی صحیح ده. او پی سی چې دی زه یو 3 پی سی راخلم. بیا به ملګرو تاسو څه چلو کوئ، را به شئ راوټر ته، په راوټر باندې به کلیک وکئ. ملګرو دا پونډ چې دی غواړم دا پونډ غواړم چې دې ځای ته راوړم، خو چې دا زه دې ځای ته راوړم ګورئ ته نه قبلوي. صحیح د دې دپاره به تاسو څه وکئ، د دې دپاره به تاسو او دا کار زه ولې کوم، دا کار زه د دې دپاره کوم ملګرو، که زه چیرې زه دا پونډ راواخلم، مثلا دا دوه راوټرونه دواړه زه کنیکټ کوم، دلته کې زما سره 2 ګیګا بیټ اخلي. صحیح ده، زه غواړم دې ځای کې سیریل واخلم. د سیریل دپاره چې دی ضروري دا ده صحیح ده، د سیریل دپاره چې دی زه غواړم چې دې ځای کې دلته هم ماته سیریل راواخلي او دلته هم ماته سیریل راواخلي چې دواړه راوټر زه کنیکټ کوم. نو د دې دپاره به تاسو څه چلو کې ملګرو، را به شئ دې راوټر بټن ته، دا آف کوئ. کله مو چې دا آف کړه، دا زیړ دغه چې دی دا پونډ چې دی دا زیړ دغه به ترې ورک شي. تاسو دا دریم دغه چې دی HWIC 2T چې دی په دې باندې به کلیک وکئ. ګوره دا زیړ دغه ترې دې نه څه چلو شو، ورک شو. اوس به دا پونډ راوړئ دلته کې او بیا به بیرته راشي، دا بټن به څه کوئ، دا به واپس آن کوئ. کومه چې مو آف کړې وه هغه به بیرته آن کوئ، له دې ځای څخه به وځئ. را به شئ دې راوټر ته او دې راوټر کې به هم همداسې وکئ، دا بټن چې دی دا به آف کوئ او را به شئ دلته او دا پونډ چې دی دا به دلته کې اضافه کوئ او دا بټن به بیرته آن کوئ. دې باندې به کلیک، دا به دې ځای نه به وځئ. اوس به کیبل واخلئ او دا کمپیوټر به سره کنیکټ کوئ. دا هم له دې سره، دا هم له دې سره، دا له دې سره، دا له دې سره، دا هم له دې سره، داسې بیا سره کنیکټ کوئ. ملګرو دلته کې دا فونټونه چې دي دا فونټونه زما سره آف دي. صحیح ده، دا پونټونه چې دي د دې سیریل او د دې راوټر د ګیګا بیټ او فس انټرنیټ چې ده دا موږ د کنفیګریشن په واسطه باندې کولی شو. او د دې د آن کولو دپاره تاسو باید 13 ثانیې صبر وکړئ. ګوره 13 سیکنډه، هر یو 13 سیکنډه چې پوره شو هغه زما سره آن کیږي. که تاسو 13 سیکنډه صبر نشئ کولی، د هغې دپاره تاسو دې بټن چې ده دې ته راشئ. ګورئ که زه په دې باندې کلیک وکړم، دا ګورئ دا زما سره اټومیټیک درې واړه زما سره آن شول او دا زما سره پخپله آن شول. نو که تاسو چیرې غواړئ چې د 13 سیکنډو نه مخکې آن کړئ نو تاسو په دې ځای باندې کلیک کولی شئ. اوس غواړم چې دا آن کړمه، د دې کله چې دا آن کړل بیا موږ کولی شو چې دا راوټر له دې راوټر سره چې وکړي کنفیګریشن وکړي، یا دا لوکل ایریا نیټورک د دې لوکل ایریا نیټورک سره کنفیګریشن وکړي. اوس دې ته به زه آی پي ورکړم، دې ته آی پي ورکوم. د دې آی پي دې وي 192 163 1 او 100. صحیح ده. او د دې راوټر آی پي دی وي 2.100. صحیح ده. او د دې فس انټرنیټ آی پي دی اوسي 0 او د دې آی پي دی وي 2.0. صحیح ده. د دې سیریل آی پي دی وي 10.1.1.1. ټیک ده. او د دې دی اوسي 10.1.1.2 او د دې پی سی آی پی دی وي 10
د دې دی وي 1 او د دې پی سي دی اوسي 2 او د دې پی سي دی اوسي 3 صحیح ده د دې پی سي دی وي 2.1 د پی سي دی وي 2.2 او د دې پی سي هم 2.3 دا د دې پی سي آی پی شوه دا د دې آی پی شوه دا هم د دې آی پی دا هم د دې آی پی او دا هم د او دا هم د فس انټرنیټ دا هم د ګیګا بیت انټرنیټ دا هم د دې سیریل دا هم د دې سیریل آی پی شوه دا هم د دې فس انټرنیټ او دا هم د ګیګا بیت انټرنیټ دا هم د فس انټرنیټ د دې پونټونو د آن کولو دپاره موږ به څه کوو کنفیګریشن کوو نو راځم راوټر ته سی ایل آی کمانډ ته راځم او نو دلته کې تاسو به څه کوئ غواړم دریم موډ ته لاړ شم نو د دریم موډ دپاره انیبل به دوهم موډ شو او کنفټي دریم موډ ته چې راغلی اوس به تاسو ولیکئ انټرفیس INT انټرفیس ګیګابیټ د ګیګابیټ 0/0 دا اډرس ته له کوم ځای نه ورکوي د اډرس دپاره ملګرو تاسو دلته وګورئ د دې اډرس چې د ګیګابیټ 0/0 ده د دې هم ګیګابیټ 0/0 ده د دې سیریل کې اډرس چې د 0/0 دی او د دې هم 0/0 دی پس انټرنیټ دا 0/4 دی او دا 0/1 دی صحیح ده نو راځم دې ته دا ګیګابیټ انټرنیټ چې دی نو اوس دا د دې اډرس شو اوس د آی پی دپاره آی پی اډرس دپاره به آی پی ورکوي دې ته آی پی ورکوم د آی پی شوه .1.100 سوري هغه پاتې شو سبمیټ ماسک دی وي د سبمیټ ماسک شو سبمیټ ماسک نو شټ ډاون کله چې وایم نو شټ ډاون دی به ماته څه وایي وایي انټرفیس ګیګابیټ انټرنیټ 0/0 چینج سټیټ ټو آف دا زما سره آف شو که زه وګورم دا وګورئ زما سره صحیح ده اوس دا یو چې دی کله چې 10 سیکنډه پوره شي دا زما سره خپله آن کیږي او که غواړئ چې 10 سیکنډو نه یې مخکې آن کوئ نو دی بټن باندې تاسو کلیک وکړئ خو دا زما سره په خپله آن کیږي تاسو به یې ووینئ اوس به ملګرو تاسو دې ځای نه اگزیټ شئ کله اگزیټ شئ تاسو به دریم موډ ته راشئ اوس به ولیکئ انټرفیس سیریل څو دی اډرس د سیریل څو دی 0/0 دی آی پی اډرس دی څه وي آی پی اډرس دی وي 10.1.1.1 سبمیټ ماسک دی وي د سبمیټ ماسک شو ورته وایم نو شټ ډاون کله چې وایم نو شټ ډاون دی به وایي چې انټرفیس سیریل دغه یعنی انټرفیس سیریل 0/0 چینج سټیټ ټو ډاون صحیح ده دی به وایي ډاون دا دی ډاون ولې ځکه تر دې سیریل ته خو ما آی پی ورکړه تر څو مې چې دې سیریل ته آی پی نه وي ورکړي دا زما سره نه آن کیږي نو دې سیریل ته به هم باید څه کوي آی پی ورکوي کله چې دواړه سیریلونو ته آی پی ورکړي نو دا به زما سره آن کیږي نو کنفټي دریم موډ ته راغلم اوس به تاسو ولیکئ انټرفیس ګیګابیټ 0/0 صحیح ده 0/0 آی پی اډرس دی وي 1/200 او سبمیټ ماسک دی وي دا وي ورته وایم نو شټ ډاون نو دا به زما سره چې شي آف شي
دی وایي انټرفیس یې ګیګابیت انټرنیټ یې چینج سټیټ ټو آف. صحیح ده، دا زما سره چې شو آف شو، دا وګورئ دا زما سره آف شو او دا به هم یو 1.5 سیکنډه پس دا به هم زما سره آن شي. دې ځای نه به اگزیټ شئ تر څو چې دریم موډ ته راشئ. صحیح ده، اوس به انټرفیس سیریالي کله چې زه کله دې سیریال ته څنګه چې زه آی پی ورکم نو دا به دواړه فونټونه زما سره دا دواړه به زما سره چې شي آن شي. ګورئ ملګرو کله چې زه دې ته اوس دې ته زه 0/0/0 آی پی ایډرس دی وي 10.1.1.2 10.1.2 او سبمټ ماسک دی دا سبمټ ماسک ورته وایم نو شټ ډاون. کله چې وایم نو شټ ډاون نو دا ماته څه وایي انټرفیس سیریالي 0/0 چینج سټیټ ټو آف. که دا زه کلوز کړم نو دا وګورئ ملګرو ما سره دواړه چې شو دواړه زما سره آن شول. اوس راځم د پیسیز ته راځم او پیسیز باندې به کلیک وکړئ، ډیسکټاپ ته به راشئ، آی پی کنفیګریشن ته راشه. کله چې آی پی کنفیګریشن ته راغلی نو په آی پی کنفیګریشن کې دې ته به آی پی ورکړئ. زه ورته آی پی ورکوم 92.168.1. ګیټ وی دې څه وي؟ ګیټ وی به تاسو څه ورکوئ؟ ګیټ وی چې دا ګیټ وی د دې راوټر د ګیګابیټ ته دی چې هر څه آی پی ورکړي وي ګیټ وی به هم هماغه ورکوي. نو زه راځم د پی سي ته او ګیټ وی به څه ورکوي؟ ګیټ وی مثلا د هغې پی سي آی پی څه ده 92.168.1 او 100 ده. صحیح ده، همدارنګې دا یو پوره دی د دوه تاسو سره کار کوي. یو به دې پی سي ته آی پي ورکړم، یو به دې پی سي ته آی پي ورکړم. دې پی سي ته تاسو آی پي ورکوئ 192.168.2 او دې ته ورکوئ 192.168.1.3. دې ته به زه آی پي دوه به ته وکړم، دا دوه به څه نه کوي، دا نور تاسو وکئ د سره. د دې هم وسی 92.168.2 او د دې ګیټ وی څه وي؟ د دې ګیټ وی هم د دې ګیټ وی به کوم ځای نه ورکوي؟ د دې راوټر ته وګورئ، دې راوټر ته چې د ګیګابیټ ته دې چې کوم آی پي ورکړي وي هماغه به هم څه کوي؟ هغه به دلته کې ورکوي. نو د هغې ته ما ورکړی دی 92.168.2. اوس دا زه کلوز کوم، راځم دې آی پي ته راځم، د دې رن کمانډ ته راځم او آی پي لیکم، پینګ کوم. صحیح ده، دې پی سي نه غواړم چې دا پی سي پینګ کړم. نو د هغې پی سي آی پي به تاسو دلته کې انټر کوئ ورته. د هغې پی سي آی پي چې وه 192.168.1 وه. نو اوس ما ته که څلور ریپلی به باید څه کوي؟ راکوي. یو ما ته ریکویسټ ټایم آوټ راکړه. صحیح ده، که زه راشم اوس دې پی سي ته راشم او دا بل هغه پی سي ته پینګ کړم، زه ورته وایم 92.168 هغې څه وه 2.1. نو ځکه اوس هغه پینګ کړم، هغه زما سره دا دی پینګ شو، ما ته یې ریپلی راکړه. نو دا و د دوه راوټرو کنفیګریشن و د سټاټیک راوټر چې څنګه کولی شو دوه راوټره
کنفیګریشن وکړو په سټاټیک راوټر کې ان شاء الله په بل ویډیو کې به 3 راوټر یوز کوو د سټاټیک راوټر کنفیګریشن یوزینګ 3 راوټر سیدا په دې ویډیو کې موږ 2 راوټر یوز کړل په بل ویډیو کې به موږ په 3 راوټر باندې کار کوو ان شاء الله